سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکل شوي د آریانا او باختر افغان هوایي چلند دولتي شرکتونه 4 باله الوتکې وپیري. د افغانستان ملي هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحي وایي چې دغه الوتکې به د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ وپیرل شي. آریانا او باختر افغان دواړه د افغانستان دولتي هوایي شرکتونه دي چې اوس مهال آریانا 3 او باختر 1 الوتکه لري. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه او عروس بند د رغونې وروستۍ چارې ګړندۍ روانې دي. د دغه بند د جوړېدو لګښت 48.15 میلیونه ډالره دی چې د 1.2 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. شاوخوا 3000 هکټاره ځمکه خړوبوي او 3500 کورنۍ به د برېښنا له رڼا څخه برخمنې شي. اروپایي ټولنې له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د 15 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. دغه ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي چې په یاد مرستې سره به د کرونا وایروس له امله رامنځته شوي ټولنیز او اقتصادي ستونزې راکمې شي. په نړۍ کې د کرونا وبا تر رامنځته کېدو وروسته اروپایي ټولنې د دغه ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې تر دا مهاله له افغانستان سره 140 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د تورخم جلال آباد او سپین بولدک کندهار د وسپنې پټلۍ چارې پیلېږي. د وسپنې پټلۍ ملي ادارې مشر یما شمس وایي چې په 1400 لمریز کال کې به د سپین بولدک کندهار او تورخم جلال آباد اوسپنو پټلیو د جوړېدو ساختماني چارې هم پیل شي. د دغه ادارې مشر یما شمس ویلي چې د وسپنې پټلۍ ادارې خپلې هڅې کوي چې افغانستان له سیمې او نړۍ سره وصل کړي، خو په دغه هیواد کې ناامني پر وړاندې لوی خنډ دی. اماراتو ته د افغانستان د صادراتو کچه 2 برابره زیاتېږي. د افغانستان کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي له هغو سوداګرو سره چې متحده عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي د هوایي دهلیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او دغه راز د پروسس، بسته‌بندۍ، سرټیفیکیټونو او د میوو او سبو سټنډرډ کولو په برخه کې پر شته ستونزو او ننګونو خبرې کړې دي. په ننګرهار ولایت کې د 212 میلیونو افغانیو په لګښت 102 شنې خونې او د اوبو کانالونه جوړ شول. ځایي چارواکي وایي د یوې شنې خونې څخه به بزګر هر کال د 70,000 څخه تر 120,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړي. همداراز په 12 ولسوالیو کې د اوبو رسولو 10 سربندونه او کانالونه به 2478 هکټاره ځمکه خړوبه او د بزګرانو کارونه به اسانه کړي. هند افغانستان ته 15,000 ډوزه د کرونا واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادري وایي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کرونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د واکسین له تطبیق کوونکو ادارو یې غوښتي چې هند ساخت واکسین د تطبیق لپاره لازمه آمادګي ونیسي. راتلونکی کال هیواد کې 200,000 کسانو ته کاري زمینې برابریږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر بشیر احمد تینج وایي که څه هم د کرونا له امله 54 سلنه خلک بې دندو شوي، خو 1400 کال کې به 200,000 کسانو ته کاري زمینې برابر شي. تینج څرګنده کړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت راتلونکی کال کې یو شمیر کسان بهر ته د کار لپاره لیږي او یو شمیر عربي هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. په پکتیا کې د 450 میلیونو افغانیو په ارزښت 2 پروژې پرانیستل شوې. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس شمیم خان کټوازی وایي د 254 میلیونو افغانیو په ارزښت د ولسي تړون او د 185 میلیونو افغانیو په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په 6 ناحیو کې د 13 پراختیایي شوراګانو له لارې سړکونه او لارې جوړې، برېښنایي اسانتیاوې برابرې او د ګردیز ښار 23,000 بېوزله کورنیو سره د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. په ننګرهار ولایت کې د صابون جوړولو کار د پراختیا په حال کې دی چې سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن وایي چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونې سره د جامو او ځان وینځلو د صابون 6 فابریکې فعالیت کوي چې د هیواد ټولو ولایتونو ته په ښه کیفیت سره صادرات هم لري. قدرمنو لیدونکو، دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.